نو دوستانو له ما څخه غوښتنه کړې وه چې دا 21مه ناحیه کې او د 22مې ناحیې یا د زاړه ګمرک نه چې کوم سړک پورته تللی په دې یو ویډیو وکړه. نو دا نن ویډیو مې چې ده په همدې تړاو باندې ده. دغه ساحه چې تاسې ګورئ زه درته په نښه کړم، دا د کابل زوړ ګمرک ده او دا سړک چې ده کاته بابا مینې ته کوڅوی ده. مینې ته کوڅوی دا سړک دا 40 متره سړک ده. اوس خو یو سړک ده، خو دا به 4 سړکه کېږي. 40 متره سړک ده. دا شین چې تاسې ګورئ دا حلقوي سړک ده چې داسې کاته د هغه خواته تللی، ځاځي پارک خواته تللی ده. ځاځي پارک خواته غځېدلی ده او د پورته چې راغلی ده، د پورته چې راغځېدلی ده دا نور د حاجي منجي ډاګ ورته وایي یا منجي نمرې ورته وایي یا کوچي آباد ورته وایي. کوچي آباد رسمي نوم ده لکه چې دا کوچي آباد خواته دا حلقوي سړک ده. دا 80 متره سړک ده او همدغسې له دې ځای نه بیا پورته د هغه خواته تللی ده، همداسې د تنګي غارو خواته. نو دا سړک چې ده زه به یې درته دا حلقوي سړک پرېږدم. دا 40 متره سړک چې وښیم دا په دې علاقې کې د ګمرک ساحه تاسې ګورئ چې ټوله پکې ځي. دلته دا 2 سړکه داسې دی، تیزین سړک یا خاک جبار سړک د سیدې خواته راځي او د اوسنی سړک چې ده دغه سړک ده، داسې کوږ شوی ده. دا سره کرښه چې ما پرې وایستله دا یو سړک ده، دو طرفه راغلی ده. خو اوس دا نوی سړک چې جوړیږي، دا نوی 40 متره سړک چې ده دا تقریبا دغسې مخامخ ځي او دلته دا لاندې چې ده دا لوی خوړ ده. دا لوی خوړ ده، په دې خوړ باندې ښکارېږي چې 40 متره ښه جګ پول به پرې تړل کېږي او شروع یې هم له همدې ګمرک علاقې څخه کېږي. نو دا مخامخ راغلی ده، دلته د سړک یې کراس کړی ده. که تاسې وګورئ زه به درته دلته وښیم، دلته بیرته هغه زاړه سړک ته راوښتی ده او له دې سړک نه همدغسې که تاسو وګورئ دا کته سړک چې څرخي پله خواته تللی ده، پل چرخي خواته یا د کابل جلال آباد سړک سره چې وصل شوی ده، دا 40 متره سړک اوس په دې باندې خو قیره م واچوو. دا تصویر هغه سټلایټ تصویر پخوانی ده. نو دې سړک سره مخامخ دغه ځای کې دغه پخوانی سړک نیسي پکې راځي، دلته بیا دا سړک خوشې کوي او دغه لوی 4 لارې د اوسني بازار کې چې ده شیریندلو پمپ ورته وایي که هر څه ورته وایي، د ملګرو ما ته ویلي و چې دغه ځای کې یو ویډیو وکړه. نو دا په دا لوی بازار کې تاسو وګورئ تقریبا ډېره زیاته لویه 4 لارې دلته جوړیږي او دا به هوایي پلونه وي چې د کابل حلقوي سړک دغه سړک سره د لاتابند سړک په دې ځای کې دا سره د څرخي پله نس کوم حلقوي سړک راغلی دا دلته سره وصلوي. دا سړک د غرونو په بیخ کې د کابل ښار د ختیځو غرونو په بیخ کې همداسې راغځېدلی ده او دا علاقه چې تاسې ګورئ فکر کوم دا همغه د کثافاتو د غونډولو ډیری ده. په هر صورت باندې له دې نه څنګه راتېرېږي د عمومي سړک پر سر باندې د بازار علاقه کې ډېرې زیاتې نمرې ښکارېږي چې دا پکې ځي. نو مثلا که دا سړک له دغې خوا راځي او څوک غواړي چې حلقوي سړک ته واوړي، دلته داسې ما غوښتلی شي. که څوک غواړي چې داسې راړ شي څرخي پله خواته داسې هم تاوېدلی شي او که څوک له دې خوا مثلا راځي نو په همدغه لاس په داسې راځي، کیدی شي مثلا د لاتابند خواته لاړ شي داسې به راتاویږي او که څوک د لاتابند له خوا نه راځي غواړي چې هغه ته لاړ شي څرخي پله خواته لاړ شي نو داسې به ورتاویږي او که څوک د هغه له خوا نه د احمدشاه بابا مینې له خوا نه راځي داسې او غواړي چې هغه ته مخامخ لاړ شي خو به مخامخ تېرېږي. که غواړي چې لاندې تیر شي او هغه خواته تیر شي د څرخي پله خواته تیر شي نو هغه کیدی شي دغسې راپورته شي په دې سړک باندې او ځان برابر کړي دې سړک ته. او که د لوګر له خوا نه همدغسې راځي غواړي چې لاتابند خواته کته شي نو دغه یې سړک دغه یې لاره ده، داسې به کته کېږي. نو دا ډېره لوی پل، 2 منزله پل کیدی شي دلته 2 منزله یا 3 منزله پولي او دا به تر ټولو موډرنه 4 لارې په دې حلقوي سړک باندې چې دا جوړیږي. دا 4 لارې داسې جوړیږي، یوه په دې علاقه کې ده، یوه خپله د تنګي غارو په سیمه کې داسې که زه دا درته وښیم خو هغه ځا څنګه له تنګي نه راوځي یو هلته ده، د 2 درېیمه یې د لوګر په بیني حصار کې ده، 4مه یې چې ده د دارالامان په علاقې کې ده، پاس او کته کمپنۍ کې 4مه 5مه ده. همدغسې 6 لویې 4 لارې دي همدغه رقم
دا د کابل ښار له خوا نه راغځېدلي سړکونه له حلقوي سړک سره وصلي یا حلقوي سړک له دغو سړکونو سره وصلي. البته ځینې نور سړکونه هم چې دي دا د حلقوي سړک سره راغلي دي، خو هغه په دغسې عصري څلور لارو باندې. یعنې په هر صورت باندې د اوسنی بازار چې ده کوم د کوچي آباد منطقه کې ښکارېږي چې دغه څلور لارې پوره په دې بازار کې تطبیقېږي. که تاسو ورته وګورئ دا د اوسنی بازار ده. زه فکر کوم دا د دغه د حاجي شیریندل د که څه پمپ او دا سیمې دا ډېر مشهورې دي دلته. دا ټولې پکې له منځه ځي او دا په راتلونکو 10 کلونو کې د پلان عملي کېدونکی دی. دغه پخوانی سړک تقریبا بیخي داسې په څنډه کې ورسره پاتې کېږي او دغه 80 متره سړک چې دا د هغه نه را شروع شوی دی د ملالۍ څلور لارې نه بابا مینه کې یا د بطخاک څلور لارې چې ورته وایي له هغه نه را شروع شوی ده او مخامخ ځینې نور سړکونه مو سره وصل شوي دي. دا 60 متره سړک د پلي چرخي نه راغلی د زندان له خوا نه او داسې دا سړک د کابل جلال آباد له سړک د خوا را وصل شوی ده. دا او دا سړک چې د څرخي پله له خوا راغلی ده، څرخي پله له زندان له خوا راغلی، زندان خوا نه دا سړک راغلی ده. نو دا ډېر نور سړکونه هم د دې 40 متره سړک سره وصلېږي په مختلفو برخو کې او دې منطقه کې دلته بل 40 متره سړک هم دا د احمدشاه بابا مینې د دویمې څلور لارې نه مخامخ پورته راځي. دا پلي چرخي زندان ده. دا د احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت باندې مشهور ده. دا دویمه څلور لارې ده او دغه څلور لارې کې اوس دا د برېښنا پایې دي په دې علاقې کې. دا د برېښنا د پایو په سر باندې دا سړک ښکارېږي چې همدغسې پورته راځي. دا د څرخي پله زندان ده، دا زندان ده او دا د زندان په دې کونج کې تاسو ګورئ چې راځي همداسې پورته دا ان تر حلقوي سړکه پورې دا غځېدلی ده. دا سړک دلته چې دا په دې کوچي آباد کې دا لویه څلور لارې ده او دغه د اوسنی سړک چې دا پوخ شوی د څرخي پله ته په دیجې کې ده. د دې نه پورته بله څلور لارې ده او دې نه پورته چې تاسې ګورئ دلته د حلقوي سړک سره وصل شوی ده، خو دلته څلور لارې نشته. ولې هغه لویې څلور لارې چې دغه په دغه اوسني کوچي آباد یا د منجي په نومرو کې دا لویې څلور لارې ده چې دا به دې منطقې ته ډېره زیاته ښکلا ورکړي او دغه شاوخوا ځمکې چې دي ورسره دا به ورسره ډېرې قیمته شي. دا شاوخوا ځمکې او ډېرې به ورسره آبادې شي. نو د چا چې دلته کورونه دي هغه کېدای شي راتلونکي کې د لوړپوړو ودانیو په فکر کې سي یا تجارتي مارکیټونه په دې علاقه کې جوړ کړي او ډېر زیات به دلته ځمکه چې د قیمته سي. نو دا دغه دواړو سړکونو لنډه تشریح او دا رنګ روډ چې ده دلته نور کوم سړک سره نه ده وصل شوی، دا مخامخ تللی ده. د خواته د ځاځي قلعه موسم خواته د ځاځي پارک خواته راغلی دی. پارک دغه غونډۍ چې دا د ځاځي پارک ده دا منطقه او دا د غونډۍ باندې راوړي راتېرېږي او د دې دواړو سړکونو په مابین کې چې ده د دې دواړو پروژو په مابین کې دا د ځاځي شهرک ده او دا سید جمال الدین شهرک ده. دا سور چې تاسو ګورئ دا سید جمال الدین شهرک ده او دا چې ده ځاځي شهرک ده. نو ښارګوټی نو د دغو دواړو ترمنځ چې دا سړک تیریږي په دې علاقه کې د حلقوي سړک او بله 40 متره چې ده دلته تاسې وینئ چې سره وصل شوی ده. دا د بطخاک د څلور لارې نه چې راغلی هغه په دې ساحه کې ورسره وصل شوی د حلقوي سړک نه. په هر صورت باندې دا مې غوښتل یوه لنډه ویډیو په اصلا د پخواني ګمرک له ساحې نه چې کوم پورته کوچي آباد خواته غځېدلی دی یا په دغه منطقه کې ما غوښتل په دې درته جوړه کړم. ډېر زیاته مننه.